السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ابي سید خضر ته مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چې د روزې اوله شپه داخله سي د رمضان د اسمانو دروازې خلاص سي، د جهنم دروازې بندې سي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چې د اختر میاشت داخليږي تر هغه وخت پورې د اسمانو دروازې خلاص وي، د الله رحمت را نازلېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه میاشتې په شپه کې څوک لمونځ نه کوي کې وکړي، الله به د هرې سجدې په مقابل کې 15 لکه نیکۍ د په عملنامه کې ور اضافه کړي، او د هرې سجدې په مقابل کې په عوض کې به الله په جنت کې یو کور ورکړي، هغه به د یاقوت حمرا د سرو یاقوت څخه جوړ وي. د هغه کور دروازې به هغه 80,000 دروازې به وي، د هر باب سره به یو قصر یو بنګله به وي چې د سرو زرو دیوالونه به یې د سرو یاقوتو پوښ پور کړول سوی وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي هر څوک چې روژه ونیسي په اوله روژه باندې الله جل جلاله ما تقدمه ګناهونه ټول ورمعافوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د روژې ته په هر ورځ کې 80,000 ملکې مغفرت لره غواړي تر ماښامه پورې چې لمر لویږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هر سجده کې د شپې سجدې د شپې روژې وکړي سجده او کې د ورځې وکړي، الله به په جنت کې درختې ورکړي. د هرې درختې د بلې درختې تر مابینځ به د 500 کلو لار وي، د دنیا د کلو په اندازه باندې. حدیث رقم 11 جلد 2 صفحه 65 کتاب الصوم ترغیب الترهیب دا روایت کړی. او د غرنګ د سلمان رضی مبارک څخه روایت دی چې د برات په اخري ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت خطبه وویله په مسجد نبوي کې. صحابه کرام ټول یا یوحنا سوی انسانانو الله یو عظیم یو غټه د برکت میاشت تاسو ته راوستله، په دې کې نفلي عبادت الله جل جلاله په فرضي عبادت باندې در بدلوي، او په دې کې فرضي عبادت الله جل جلاله په 80 فرضو باندې در بدلوي. یعنې که په بل میاشت کې سړی 80 فرضي عبادتونه وکړي، په دې میاشت کې یو فرضي عبادت وکړي. نو په دې میاشت کې که سړی نفلي عبادت وکړي هغه په د فرضو ثواب الله ورکوي د فرضي عبادت، او که فرضي عبادت وکړي هغه به په 80 باندې وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي اول د میاشتې د روژې رحمت دی، ما باندې مغفرت دی، اخر د دغه روژې هغه ازادي له اور څخه د الله او مؤمنانو ته ازادي ورکړي له اور څخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي 2 شیان په دغه روژه کې پس تکثروا فی 4 خصال، 4 شیان په دې روژه کې تاسو ډېر کړئ. 2 شیان د الله خوښ دی، الله فرض کیږي، د 230 چاره نه لري. لا اله الا محمد رسول الله او استغفار ډېر وایست، الله مغفرت او لا اله الا محمد رسول الله ډېر خوښ دی او فرض کیږي. او 2 شیان چې چاره نه لري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي د جنت له الله وغواړي، امان د دوزخ څخه وغواړي، د دوزخ څخه نجات وغواړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا روژې ته اوبه ورکړي، الله جل جلاله به زما د حوض کوثر له اوبو څخه دته حصه ورکړي، هغه اوبه چې چا وڅښلې هغه بیا نه تږي کېږي، هغه به ډایرکټ جنت ته ځي. حدیث رقم 12 صفحه 58 جلد 2 ترغیب الترهیب روایت کړی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دغه جنت چې روژه ووځي تر دا بله کاله پورې ځان ښایسته کوي د جنت د روژې دپاره. نو کوم وخت چې د رمضان ورځ را داخله سي، د عرش عظیم څخه یو باد راواولځي، جنت ته ننوځي. دغه باد ډېره خوشبويي لري، د دنیا باد سره خو دوړي، دا باد سره خوشبويي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت درختې وښورېږي، او د جنت درختې د درختو پاڼې یو پر بل سره ولګېږي او اواز پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي دا حورې غږ وکړي چې دا څه پېښه ده، ملایکې ورته وایي چې د روژې میاشت راغله. نو بیا وایي دا حورې الله جل جلاله ته عرض وکړي وایي یا رب په دغه میاشت کې اللهم اجعل لنا فی هذه الشهر من عبادک ازواجا، په دغه میاشت کې موږ ته مړونه راکړه، تقر اعیننا بهم، چې د دوی سترګې په موږ سړې شي، وتقر اعینهم بنا، زموږ سترګې په دوی سړې شي، د دوی سترګې په موږ باندې سړې شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي له هرې حورې سره به هغه 80 ګېڼې وي، د هرې ګېڼې د هر زیور رنګ به د بل څخه جلا وي، او هرې حورې ته به الله جل جلاله 80 خوشبويي ورکړي، د هرې خوشبويي رنګ د بل څخه جلا دی. او د هرې حورې سره به 80,000 خادمان وي، د هر خادم سره به 80,000 خادمان وي، د هر خادم په لاس کې به د سرو زرو لوښي وي، په هغه کې به خوراکي شیان وي چې د هرې ګولې خوند او رنګ د بل څخه جلا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هرې حورې ته به الله جل جلاله هغه 80 پلنګان ورکړي، د سرو یاقوتو، پر هر پلنګ باندې به فراش وي، د هغه پرچونو و، دغه پوښونو و، شالونه د ورېښمینو اوار وي. او دغه رنګه به الله جنتي ته 80 کټانو پلنګان ورکړي چې هغه به په ملغلرو باندې پوښ سوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا د هغه چا دپاره ده چې ما چې د یوازې صرف روژه ونیسي،
نور نیکی نه وي، او دا چې نور نیکی کړي دغه خو نو بیا نور ثوابونه دي، نور هغه اثرتونه دي. امام بهقي په شعب الایمان جلد 3 صفحه 314 رقم د حدیث 3604 دیرش کې، او دغه رنګه طبراني په کبیر کې صفحه 388 جلد 20 حدیث 918 او دغه رنګه مجموع زوائد جلد 3 صفحه 144 کې ذکر کړی. او د عبدالله بن عباس رضی الله مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که چا روژه میاشت ونیوله ګناه نه کې وکوله، بهتان نه کې ووایي، غیبت نه کې وکړي، نو الله جل جلاله به د هرې شپې په مقابل او په عوض کې 100 حورې ورکړي، او دلته به په جنت کې یو قصر او بنگله ور جوړ کړي چې هغه به د ملغلورو، د یاقوتو، د زمرود څخه وي. که دا ټوله دنیا و د قصر تر واچي دغه دنیا به دومره کشنی کې معلومیږي لکه ستاسو په دنیا کې شپول هغه ځای دی چې انسانان پسونه کې تړي، نو دغه ټوله دنیا به د په قصر کې دومره کشنی معلومیږي لکه په دنیا کې شپول. حدیث طبراني په ذکر کړی دی او مجموع زوائد جلد 2 صفحه 140. او دغه رنګه جلال الدین السیوطي رحمت الله علیه په البدر الساطره په احوال الاخره هغه صفحه 540 بیا تر 540 پورې دا حدیث ذکر کړی. حدیث رقم 2043 او 2044 او 2045. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی چې وایي په ورځ قیامت به دغه د روژې میاشت په یو ډېر نیک صورت باندې راوړل سرا به چې د الله جل جلاله په حضور کې به سجده وکړي. یا به الله جل جلاله ورته وایي چې یا شهر رمضان څه غواړې؟ هغه وایي هغه څوک غواړم چې زما حق یې راکړی، زما حق یې را ادا کړی. الله جل جلاله یې ورته چې ستا خوښ یې هغه جنت ته بوځه. نو دا د روژې میاشت په راسي چې په دنیا کې چې د دې حق ادا کړی دی نیولې دی هغه څوک په ترلاسه کې جنت ته داخل کړي. صفحه 140 نزلة المجالس. او دغه رنګه د ابي هريره په نوم مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي روژه لره دوې خوشحالۍ، یوه خوشحالي دا ده چې روژه مات د وخت راشي دی خوشحالي، اوبو تو شربت او خوراک ته خوشحالي. دومره خوشحالي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې په ورځ قیامت د الله جل جلاله سره ملاقات کېږي. هغه ورځ ده چې انسانان به بعضې تر سینو، بعضې تر نامه، بعضې تر زنې پر خلو کې غرق. او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دی په هغه ذات قسم چې زما نفس د په قدرت کې دی، دغه د صائم د روژتي د خولې بوی چې ځي دغه بوی الله جل جلاله ته د مشک تر بوی ښه خوند ورکوي. رقم د حدیث 8978 صفحه 11 جلد 4 مسند عبدالرزاق ذکر کړی. او دغه رنګه ابي هريره په نوم مبارک وایي د روژتي دعا الله نه ردوي، الله جل جلاله د دعا قبلوي. محترمینو تاسې دعاوې ډېرې کوئ. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي تاسې په روژه کې پیشنمۍ کوئ. د اهل کتاب روژه منه چې هغوی پیشنمۍ نه کوي، او پیشنمۍ کول دا مستحب او سنت طریقه ده. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه مات ژر کوي، روژه مات مه ځنډوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي انسانان به تر هغه وخته په خیر باندې وي، په خیر کې به وي چې دوی د روژه مات تلوار کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسې د یهودو او د نصاراو طریقه مه کوئ چې روژه مات ځنډوئ، چې ستوري راوخیږي بیا روژه مات کوئ. رقم د حدیث 910 او 921 صفحه 21 جلد 4 مسند. او دغه رنګه په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ قیامت چې روژتیان راپورته الله جل جلاله به رضوان د جنت ته امر وکړي چې صائمینو روژتیانو څخه د جنت څخه عبور ته راوړي. رضوان جنت به پر غلمانو او پر خادمانو باندې غږ وکړي، هغوی به د سرو زرو لوښي په لاس کې هغه اوبه به ورسره یي د روژتیانو مخ ته بیا راوړي. وایي دا د هغه بدله ده چې په دنیا کې تاسې وچې خولې ګرځېدلست، د الله جل جلاله په خاطر باندې مو روژه وله، د الله دپاره مو روژه وله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي د درو شانو کې هغه ریا نه راځي. درې شان الله وایي زه جزا ورکوم. د هر عبادت جزا معلومه ده، ثواب معلوم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي د روژې ثواب نه دی معلوم، هغه الله جل جلاله بلاکه په بنده خوشاله کوي چې څومره ثوابونه به ورکړي. او درې شان الله وایي دا زما دپاره بنده کوي. یو غسل د جنابت، یو انسان چې جنوب څوک نه په خبرېږي ته جنوب یې که نه یې جنوب خدای بیا هم غسل کوي. او یو روژه د هر سړي دا په وس پره ده که ښکاره نه شي خوړلی پټ ولاړ شي هلته یو ځای روژه وخوري اوبه وڅښي هېڅوک نه په خبرېږي. الله وایي دا زما دپاره نه شي بلې هېڅ شی نه کې ځایږي. محترمینو ورونو روژه مبارکه را روانه ده. الله دې موږ ته د نیک عبادت او د نیکو اعمالو توفیق راکړي.
په دغه میاشت کې عبادتونه ډیر کو، په دغه میاشت کې ثوابونه لاسته راوړو. دا زموږ تاسو د سیزن میاشت په دې دا هر تجارت سیزن لري، خو د اعمالو سیزن هغه روژه ده. په دې کې بیا دا شپه راځي چې لیلة القدر چې په هغه کې څومره ثوابونه الله دې امت ته ورکوي. نو په دغه میاشت کې د الله پر مخلوق رحم وکړي، د الله جل جلاله د مخلوق لحاظ وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي که پروژه کې د چا سره دعوه ولا د چا سره جنگ کو، نو ابو هريره تنو بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جنگ ما ورسره کوه، ورته وایي چې انا صائم منذ رجتیم. رقم د حدیث 8904 جلد 3 صفحه 8 مصنف عبدالرزاق. نو محترمین ورونو په دغه میاشت کې پر اهل بیت د کور پر کوچنیانو پر زنانو په ډیر ترحم او رحم وکړو. هغه زموږ ستاسو خدمت کوي او پر جماعت بیا موږ کنځل ورته کوو. پر جماعت موږ سره دا وایي چې دا شي دي تاریخ پکړی دي، دا دي خوش پکړی دي، دا دي پکړی دي. او په دغه میاشت کې هغه پر غریبانو او پر مسکینانو باندې رحم وکړو. د روژې او حکمت هم دا دی چې هغه عجز صاحب چې په ناس وږي چې هغه ته دا اندازه معلومه چې د مسکین هم دا ډول تکلیف لري لکه زه چې احساسوم. نو محترمین ورونو موږ تاسو هغه غربا لرو، مساکین لرو، پر دغو باندې باید رحم وکړو. دا چې ډېر انسانان ستا لیدلي مو دي، را معلوم دي چې هغه روژې ته وارخطایي چې خدایه په روژه کې به زه دا وچه ډوډۍ زما لاس ته راشي که به ملي سره. خو ډېر بیا د انسانان هم شته چې د اشپزو د سالنګو د کتغ په بندوبست کې څنګه اشپز به راولن، څنګه خوراک به کوو. نو د الله پر مخلوق رحم وکړي، پر تاسو باندې به الله جل جلاله رحم وکړي. نو په روژه کې زکاتونه غربا او مسکینانو ته ورکړي، پر جماعتونه ورکړي. په نور میاشت کې چې ډېر عبادت کوو په دې میاشت کې په یوه ورځ کې وکړو نه دی سره عدد شوي، نه دی سره برابر. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت دی من صام رمضانا ایمانا واحتسابا، که چا روژه ونیوله له ایمانه سره یې ونیوله او دا عقیده وه چې خدای ثواب راکړي، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. مخکې وروسته ګناهونه به ټول الله ورمعاف کړي. د مخکې ګناهونه به الله ورمعاف کړي، په آینده کې به الله پر ګناهو توفیق نه ورکړي. مکاشفة القلوب صفحه 458 کې امام غزالی رحمت الله علیه مبارک روایت کړی. محترمین الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې په دغه میاشت کې نیک اعمال وکړو، تراویح وکړو، نور نفلي عبادات وکړو، د قرآن عظیم شان ختمونه وکړو، کور اهل بیت پر دې باندې امر وکړو چې عبادتونه وکړي. خو افسوس زموږ پر زمانه باندې چې هغه د روژې په میاشت کې وینو چې چکې کوي، کرمبوډونه کوي، ټیویانو ته ناست شپه په لهو په لعب کې تېره کړي، خو لیکن د ورځې بیا ټوله ورځ بدي. عمر اتنو مبارک وایي روژه دا نه ده چې ستا صرف یوازې خوله بنده ده، خوله خو حیوان ته هم وربنده کړه. روژه دا ده چې له درواغو، له باطلو، د لهو لعبو له ټولو شیانو څخه ځان را وګرځوه. رقم د حدیث 8908 سبحان نمه جلد 3 مصنف عبدالرزاق روایت کړی. محترمینو ډېر احتیاط پکار دی. په روژه کې باید که سړی عبادت نشي کولی، باید اول خو عبادت کې وکړو، باید د ګناه څخه بیخي ځان را وساتو، ګناه څخه بیخي پرهیز وکړو. الله دې موږ توفیق راکړي چې دغه روژه مبارکه ښه په عافیت او په سلامت او په عبادت تېره کړو. انشاءالله د روژې احکام او مسایل خپرونه به بیا شروع وي. دا سلسله د روژې احکام مسایل به بیان شي روژې ته، او انشاءالله الرحمن د لیلة القدر فضایل به بیا په وخت سره بیان شي. الله دې زموږ ستاسو ټول عبادتونه قبول کړي. الله دې موږ تاسو ته د زیاتو عبادتو توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.